سعودي عربستان د 550 متره اوږد او 410 متره سور لرونکي داسې یو عصري ښار جوړوي چې پکې نه به موټرې ګرځي او نه به پرې کوم ځانګړي قوانین نافذ وي، بلکې دا به په بشپړ ډول د سمندر پر مخ جوړ شي. سعودي عربستان غواړي د نړۍ د حیرانتیا لپاره او د ګرځندوی د جلبولو په برخه کې د دوبۍ او نورو عصري هیوادونو سره سیالي وکړي او د اوبو پر مخ د یو ستر فلوټینګ ښار جوړونه یې پیل کړې ده. دا به د نړۍ لومړی او تر ټولو لوی ښار وي چې د سمندر پر مخ جوړیږي چې تر 2033 کال پورې به بشپړ شي او د سعودي پاچا او ولیعهد خوب به په رښتیا بدل شي. د سعودي شاهي کورنۍ د نړۍ د شتمنو کورنیو څخه ګڼل کیږي. د ویکیپیډیا او د امریکا د فوربیز په وینا د دې کورنۍ شتمني میلیون او بیلیون نه بلکې له 1.5 ټریلیون ډالرو څخه هم زیاته ده. که چیرته 1.5 ټریلیون ډالر موږ افغانیو ته واړو نو له دې څخه به دومره پیسې جوړې شي. او همدارنګه که د ایلن ماسک، جی بیزوس، بیل ګیټس او د مارک زوګربرګ شتمني د نړۍ د نورو 10 سترو میلیاردرانو سره یو ځای کړئ، بیا هم د سعودي عربستان د شاهي کورنۍ له شتمنۍ سره سیالي نشي کولای. د سعودي عربستان بخت د تیلو د رایستلو له امله وځلید. تر تیلو موندلو وړاندې سعودي عربستان یوازې پر مذهبي ګرځندویو متکي و، خو په کال 1930 کې کله چې په سعودي کې د لومړي ځل لپاره تیل وموندل شول، د ټول هیواد برخلیک په لنډ وخت کې بدل شو او د سعودي پاچاهۍ نقشې ته یې یو نوی رنګ ورکړ. نن ورځ سعودي عربستان د امریکا وروسته د نړۍ دویم ستر د تیلو تولیدونکی هیواد دی چې یوازې په یوه ورځ کې له 10 میلیونو بیرلو څخه زیات تیل تولیدوي او 15 هیوادونو ته یې لیږدوي. خو د قدرت د نظام له مخې هر څه یو وخت پای ته رسیږي. بد خبر دا دی دا هر څه تل لپاره دوام نه کوي. د سټینفورډ پوهنتون په یوه څېړنه کې ساینسپوهانو ته کره شواهد موندل شوي چې هغه خام تیل چې موږ یې له تېرو 1.5 کلونو راهیسې کاروو ډېر ژر به پای ته ورسیږي، یعنې د ځمکې لاندې د تیلو زیرمتونونه ډېر ژر ختمیږي. د څېړنو له مخې تر 2052 کال پورې به په نړۍ کې خام تیل پای ته ورسیږي، یا به یې اندازه دومره لږه پاتې شي چې رایستل به یې یوازې وخت ضایع کول وي. د سعودي عربستان پاچاهي دا مهال له 80 سلنې زیات په تیلو پورې تړلې ده. نو کله چې تیل پای ته ورسیږي پوښتنه دا ده چې سعودي عرب به څنګه خپل ژوند پر مخ بوځي. ولیعهد محمد بن سلمان له اوسه د دې لپاره کار پیل کړی دی چې د سعودي عربستان اقتصاد له تیلو پورې تړلي حالت نه وباسي. لکه د نورو عصري هیوادونو په څیر سعودي عرب هم لویدیځ ګرځندویو ته وده ورکوي او هغه ښار چې جوړیږي د دوبۍ په پرتله څو برابره به پرمختللی وي. دا ښار به د نړۍ له نورو ښارونو سره توپیر ولري ځکه چې نور ښارونه د مرکز نه ورو ورو بهر ته پراخیږي او پر ځمکه جوړیږي، خو دا ښار به په سمندر کې وي او تل به روان وي. دې فلوټینګ ښار ته د پنجوس چیرایشت نوم ورکړل شوی دی. دا به د سعودي د اقتصاد متنوع کولو دویم ګام وي. له دې وړاندې سعودي عربستان د نړۍ تر ټولو ځانګړی او ستر ښار جوړولو پروژې ته د نیوم لایف سیټي نوم ورکړی و. دا ښار به د 170 کیلومتر اوږد کرښې په بڼه وي. دغه ښار به تر 2030 کال پورې په هر حالت کې بشپړ شي. محمد بن سلمان چې د سعودي پاچا سلمان بن عبدالعزیز زوی دی او په نیمه بڼه ټول هیواد پر مخ وړي، د خپل ماسټر پلان تر ټولو مهمه برخه یې دا ګرځولې چې سعودي عربستان له تیلو پورې تړلي اقتصاد نه وباسي. همدې لپاره د پنجوس ښار د جوړولو پروژه هم پیل شوې چې د جوړېدو لپاره به 8 میلیارډ ډالر لګښت وشي. دا لومړی ځل نه دی چې سعودي عربستان داسې کار کوي. له دې وړاندې د نیوم د لاین سیټي او د نړۍ تر ټولو ستر زر متري برج د جوړېدو له امله سعودي عربستان د نړۍ په سرخبرونو کې راغلی. اوس بیا سعودي عربستان د یو ایټالوي ډیزاین کمپنۍ سره یو ځای د نړۍ لومړی او تر ټولو لوی فلوټینګ ښار جوړوي چې نوم یې نیو سیټي دی. د دې ښار د راجلبولو لپاره لکه څنګه چې دوبۍ د نړۍ تر ټولو لوړی ودانۍ برج خلیفه د فیوچر موزیم پام آیلینډ جوړ کړل او قطر د 3000 ارب ډالرو په مصرف پیپال نړیوال جام کوربه شو. سعودي هم غواړي د نړۍ پام ځان ته راواړوي. دا ښار به د یو څرمي په شکل ډیزاین شي. په دې ښار کې به د نړۍ هر څه موجود وي او د 8 میلیارډ ډالرو په لګښت به جوړ شي. نوم یې د 300 میلیونه کاله پخواني سوپر کانټیننټ پنجوس په نوم ایښودل شوی. د دې ښار اوږدوالی به 550 متره او سور به یې 610 متره وي چې شاوخوا 15000 خلک به په یو وخت کې ځایولی شي. په دې کې به هوټلونه، کلبونه، شاپینګ مالونه، پارکونه، ولاګان، هیلیفیډ او د شخصي کښتیو لپاره به بندر پکې جوړ شي. په وینګو کې به شخصي ولاګان او اپارتمانونه هم جوړ شي چې بامونه به له شیشو څخه جوړ شوي وي. سربیره پردې په دغه ښار کې به ستر لامبو حوض، په بام کې باغ، بیک ویو او نور تفریحي ځایونه هم جوړ شي. په دې کې به د اس ټي اس انجنونه ولګول شي چې برقي موټرې به 18600 هاورز پاور انرژي تولیدوي او له نورو ورته ښارونو به ډیر تیز وي. د دې ښار وزرونه به د سمندر له څپو څخه انرژي تولیدوي او په بامو به ډیر لمریز پینلونه ولګول شي. د دې د ښکلا د لا زیاتېدو لپاره به پکې 100,000
د اوبو لاندې اپارتمانونه هم جوړ شي چې له هغه ځایه به د سمندر دننه ښکلې منظرې هم ښکاري. دا ښار به هر وخت د اوبو پر سر تیریږي، یعنې که چیرته تاسو د شپې ویده شئ او سهار راویښ شئ ځان به په بل ځای کې ومومئ. دا ښار چې د 8 میلیارډ ډالرو په لګښت جوړیږي او د 14,000 کسانو د ځای پر ځای کېدو ظرفیت به ولري، پکې داسې اسانتیاوې به موجودې وي چې د نړۍ لوی 15 ستوریز هوټلونه به هم د دې مخې ته بې ارزښته ښکاري. د دې ښار داخلي ډیزاین تر اوسه پوره نه دی بدل شوی، خو د باندې ډیزاین ته په کتو ویلی شو چې د دې ښار ښکلا پر وړاندې د نړۍ ډېرې ماڼۍ او لوړې ودانۍ عادي ښکاري. د دې ښار د جوړولو لپاره به 8 کاله وخت ولګیږي، خو تر 2033 کال پورې بشپړول یې د سعودي پاچا او ولیعهد خوب دی. د دومره ستر ښار کښتۍ د جوړېدو لپاره به په سعودي عرب کې یو ستر ډیم جوړ شي. د کینګ عبدالله په بندر کې د دې ډیم جوړولو کار له وړاندې پیل شوی دی. د دې ډیم جوړولو کار د 2024 کال په پیل کې پیل شوی دی او کله چې په 2033 کې بشپړ شي نو د هیڅ کله نه ختمېدونکي سفر په لور به وخوځېږي، ځکه چې دا ښار به په طبیعي انرژي او لمریزې انرژي روان وي. دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه. هیله ده چې د خوښې وړ به مو ګرځېدلې وي. تر بلې ویډیو مو د لوی الله په امان.